واشنگټن پوسټ او سی ان ان ورځپاڼو ویلي چې ممکن کابل حکومت په یوه یا شپږ میاشتو کې سقوط وکړي. د سی ان ان او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل حکومت د سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د بایدن د ادارې چارواکو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د کابل حکومت ممکن تر هغه ژر سقوط وکړي چې دوی یې پخوا اټکل کړی و. یادو چارواکو ویلي ښایي کابل حکومت په یوه میاشت کې د سقوط سره مخ شي. دغه راز سی ان ان تبعیت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د طالبانو ګړندي پرمختګ ته په کتو په کابل کې د امریکا سفارت ډیپلوماټیک شتون کمولو باندې غور روان دی. دغه راز یادو چارواکو ویلي چې د تیرو وړاندوینو برعکس ښایي افغان حکومت په شپږ میاشتو کې سقوط وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان اوس مهال تر 200 زیاتې ولسوالۍ او دغه راز د 9 ولایتونو مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.